ایران وايي د طالبانو حکومت غواړي چې په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیزي. سلامونه، وخت په خیر، ستړي مشئ. د ایران مهر خبري اژانس پرون د مارچ 3 راپور ورکړی چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوي دغه هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیټي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ د طالبانو پلاوي هم چابهار بندر ته تللي او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکي او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوي ایراني چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړی دی. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.